هاغه تور سره چې आवाज یې د درشل راوځي دا تلاوت کا د قرآن کوي نو بد به کوي او مونږ د علي نه مدد نه غواړو د رب نه غواړو دوی که په مونږ د ځان ګمان کوي نو بد به کوي مننه مونږ د علي نه مدد نه غواړو د رب نه غواړو دوی که په مونږ د ځان ګمان کوي نو بد به کوي او دلته زما د غم راځي خلک بیخي نشته دی څوک که زما د مرګ اعلان کوي نو بد به کوي دا په سرو وینو کې پروت چې نن په لار دی همراز صاحب دا په سرو وینو کې پروت چې نن په لار دی دا خو هم د چا نیکه او د چا پلار دی ګودرونه د خیبر په وینو سره دي د خفګان نه پکې وچ هر یو چنار دی چې به څوک د امن زیری راله راوړي د خیبر هر یو سړی په انتظار دی او دا ضرور د چا ازار دی بل څه نه دي یو پښتون د بل پښتون مرګ ته تیار دی مننه دا ضرور د چا ازار دی بل څه نه دي یو پښتون د بل پښتون مرګ ته تیار دی او دوه شعرونه د قاري صاحب ته ډالې وي وایي چې محبوبه ته خو پاک الله داسې جوړ کړی چې لکه چې تا ورته ویلي چې ما داسې جوړ کا محبوبه ته خو پاک الله داسې جوړ کړی چې لکه چې تا ورته ویلي چې ما داسې جوړ کا لکه ګمبد چې د جانان په روضې څنګه جوړ دی ماله یو کور هم په جنت کې الله داسې جوړ کا مننه محبوبه ته خو پاک الله داسې جوړ کړی چې لکه چې تا ورته ویلي چې ما داسې جوړ کا لکه ګمبد چې د جانان په روضې څنګه جوړ دی ماله یو کور هم په جنت کې الله داسې جوړ کا ډېره زیاته مننه او د غزل مطلب دا وایي چې تل که د سرو شونډو بیان کوي نو بد به کوي تل که د سرو شونډو بیان کوي نو بد به کوي او دا شاعري که شاعران کوي نو بد به کوي او زه چې یوازې شم په ما بیا ګزارونه کیږي زه چې یوازې شم په ما بیا ګزارونه کیږي دا که په ما باندې پیریان کوي نو بد به کوي زه چې یوازې شم په ما بیا ګزارونه کیږي دا که په ما باندې پیریان کوي نو بد به کوي او عرفان الله عرفان سے وایي چې هغه تور سری چې آواز یې د درشل راوځي هاغه تور سره چې आवाज یې د درشل راوځي او دا تلاوت کا د قرآن کوي نو بد به کوي مننه هاغه تور سره چې आवाज یې د درشل راوځي دا تلاوت کا د قرآن کوي نو بد به کوي او مونږ د علي نه مدد نه غواړو د رب نه غواړو دوی که په مونږ د ځان ګمان کوي نو بد به کوي مننه مونږ د علي نه مدد نه غواړو د رب نه غواړو دوی که په مونږ د ځان ګمان کوي نو بد به کوي او دلته زما د غم راځي خلک بیخي نشته دی څوک که زما د مرګ اعلان کوي نو بد به کوي مننه دلته زما د غم راځي خلک بیخي نشته دی څوک که زما د مرګ اعلان کوي نو بد به کوي او زما بچي د ډېرې لوږې نه دا اوس وده شو زما بچی د ډېرې لوږې نه دا اوس وده شو شیخ که تهجد الاذان کوي نو بد به کوي مننه زما بچی د ډېرې لوږې نه دا اوس وده شو شیخ که تهجد الاذان کوي نو بد به کوي او څوک چې په ژوند زما په قدر باندې نه پوهېږي څوک چې په ژوند زما په قدر باندې نه پوهېږي د مرګ نه پس مې کارمان کوي نو بد به کوي مننه او چې د پښتون د سر سودا کوي اغیارو سره چې د پښتون د سر سودا کوي اغیارو سره دوی که دعوې د مسلمان کوي نو بد به کوي او شعر دی وایي چې د چا به څه وکړي په خپل ځان به اور ولګوي د چا به څه وکړي په خپل ځان به اور ولګوي څوک که انکار د پاک سبحان کوي نو بد به کوي او البته ژوند کې چې یو ځل خدای رضا نه کړي څوک
کپ دنیا هسې گزران کوي نو بد به کوي او شعر کې خو ذکر د الله او د رسول پکار دی الوت کا ذکر د پیزوان کوي نو بد به کوي ډېره زیاته مننه